دوستانو که چیرې ستاسو شناخت کارت بلاک وي یا ستاسو شناخت کارت په کوم کیس کې پساوي یا ستاسو په شناخت کارت کې کومه بله مسله وي نو تاسو به د خپل شناخت کارت په باره کې مکمل معلومات څنګه حاصل کوئ. نو په دې ویډیو کې تاسو ته په موبایل کې دوه طریقې درښیم چې دغه دواړو طریقو په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ د خپل شناخت کارت په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ. که چیرې ستاسو شناخت کارت بلاک وي یا ستاسو شناخت کارت په کوم کیس کې پساوي یا ستاسو په شناخت کارت کې هر مسله وي نو نادرا والا به تاسو ته مکمل سر در خلاصوي چې ستاسو په شناخت کارت کې دغه مسله ده، تاسو د مور شناخت کارت نور کړی، د پلار شناخت کارت نور کړی، د ورور شناخت کارت نور کړی، له دغه وجې ستاسو شناخت کارت پساو ده، تاسو دغه نادرا ته ولاړ سئ، دغه ډاکومنټس ورلوي نو ستاسو مسله به حل سي، ستاسو شناخت کارت به کلیر سي. نو دوستانو د دې لپاره هم زیاتره کسان نادرا ته ځي. نو په نادرا کې ډیر زیات رش وي، غټ لاین لګېدلی وي، په نادرا کې د خپل شناخت کارت په باره کې مکمل معلومات حاصل کوي. نه دوستانو تاسو په خپل موبایل کې هم د خپل شناخت کارت په باره کې مکمل معلومات حاصل کولی سئ. نو ډیره ضروري طریقه ده ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو راځو اولې طریقې ته. اوله طریقه درښیم. دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې میسیجز خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې میسیجز خلاص کړئ اوس دوستانو تاسو د هر شناخت کارت په باره کې مکمل معلومات حاصل کول غواړئ، هغه شناخت کارت نمبر به تاسو 7000 ته میسج کړئ. کله چې تاسو هغه شناخت کارت نمبر 7000 ته میسج کړئ که چیرې ستاسو شناخت کارت بلاک وي یا ستاسو شناخت کارت په کوم کیس کې پساو یعنی ستاسو په شناخت کارت کې که هره مسله وه نادرا والا تاسو ته په هغه دستي جواب درکوي، هغه مسله تاسو ته بیانوي چې ستاسو په شناخت کارت کې دغه مسله ده. او که چیرې ستاسو په شناخت کارت کې کومه مسله نه وه نو تاسو د هغه شناخت کارت نوم او د پلار نوم یې رالیږئ. دوستانو دغه میسج صرف 2 روپۍ له تاسو څخه کاټوي نو تاسو د هغه شناخت کارت په باره کې مکمل معلومات درکوي. نو دا له موږ سره اوله طریقه. نو اوس راځو دویمه طریقې ته. دویمه طریقه درښیم. دوستانو تر هغه اولې طریقې هم دغه دویمه طریقه ډیره خوندوره ده. نو تاسو هم دغه دویمه طریقه استعمالوئ. دغه دویمه کومه طریقه ده؟ دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې ډایل پیج خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ډایل پیج خلاص کړئ تاسو به دوستانو 7000 ته ټلیفون وکړئ. 7000 د نادرا هیلپ لاین نمبر دی. هغه میسج هم له تاسو څخه 2 روپۍ کاټوي، دغه ټلیفون هم له تاسو څخه 2 روپۍ کاټوي، خو دلته تاسو ته ډیر سر در خلاصوي. تاسو به 7000 ته ټلیفون وکړئ. کله چې تاسو 7000 ته ټلیفون وکړئ کله چې هغه ټلیفون پورته کړي تاسو به ورته زه د خپل شناخت کارت په باره کې مکمل معلومات حاصل کول غواړم نو هغه له تاسو د شناخت کارت نمبر غواړي نو شناخت کارت نمبر راوښایاست. تاسو به د هغه شناخت کارت نمبر وښایاست، بیا د هغه نامه پوښتنه درڅخه کوي، د هغه شناخت کارت کسي هر څه نوم یې هغه نوم وښایاست. نو تاسو ته به دوستانو د هغه شناخت کارت په باره کې مکمل معلومات درکړي چې ستاسو شناخت کارت له دې وجې بلاک شوی ده، ستاسو شناخت کارت په دغه کیس کې پساو ده، یعنی ستاسو په شناخت کارت کې هره مسله وي نو نادرا والا تاسو ته سر در خلاصوي ستاسو په شناخت کارت کې دغه مسله ده. نو بیا تاسو ته وایي هم چې له تاسو سره دغه ډاکومنټس نو دغه کاغذات نو تاسو به دغه نادرا ته ولاړ سئ، دغه ډاکومنټس به ورلئ، ستاسو مسله به حل سي. او دوستانو که چیرې له تاسو سره ټوکن و نو تاسو به بیا ورته وایئ زه د ټوکن په باره کې معلومات غواړم. نو بیا له تاسو د هغه ټوکن نمبر پوښتنه کوي، خالي بیا تاسو د هغه ټوکن نمبر وښایاست نو بیا تاسو د هغه ټوکن په باره کې مکمل معلومات درکوي. نو دوستانو دا اوس موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د شناخت کارت په باره کې مکمل معلومات حاصل کو. نو که مې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو ملاوي خوندور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.